له نن څخه 25 کاله وروسته به نړۍ په دې شکل نه اوسېږي لکه څنګه چې نن تاسې ګورئ. کارکوونکي، وروژونکي، روغتونونه او پولیسان به ټول په مصنوعي ځیرکتیا سنبال ماشینونو یا روباټونو باندې بدل شوي اوسي. او دا ماشینونه یا روباټونه به له انسان څخه په څو ځل چټک، ځیرکتیا او په خاموش ډول زر تصمیم نیونکي اوسي. یعنی په ادارو کې فکري کارونه، په کمپنیانو کې فزیکي کارونه او تخنیک مربوطه ټول تخنیکي کارونه به د ای آی پرته له کوم ځنډ څخه، پرته له کوم مشکل او کم مصرف څخه له انسان څخه به هر څه په صحیح ډول باندې مخکې وړي او په ورځنیزو چارو کې به انسانانو ته ضرورت نه لیدل کیږي. که څه هم د 2020 کال څخه تر 2030 کال پورې د ای آی یا آرټیفیشل انټیلیجنت د عروج زمانه یا یو نوی انقلاب را حسابیږي او خلک به دې باور دي چې ای آی یا آرټیفیشل انټیلیجنت له انسانانو سره په ورځني ژوند کې مرسته کوي. خو بلخوا ای آی یا آرټیفیشل انټیلیجنت د انسانانو لپاره یو لوی خطر هم کېدلی شي. ایلان ماسک وایي چې د انسانانو لپاره چې دی تر ټولو خطرناک له اتوم څخه هم خطرناک څه چې دی هغه ای آی تمامېدلی شي. ځکه چې ای آی چې دی د انسان ژوند ته په راتلونکي کې یو لوی مشکل، یو لوی سردرد جوړېدلی شي. دا چې ولې یو لوی سردرد جوړېدلی شي راځو په دې باندې خبرې کوو. جیفري هینټن خبرداری ورکړی دا یو بریټانوي ای آی متخصص ده، وایي چې په راتلونکي کې د دې امکان شته دی چې ای آی د ځان ساتنې اهداف ترلاسه کړي. کله چې دا اهداف دوی ترلاسه کړه وروسته له هغې څخه د انسان څخه د ای آی کنټرول له لاسه وځي. یعنی هر هیواد چې دی اوس ای آی ډیفنس سیستم لري او هر هیواد خپل ای آی ډیفنس سیستم ته چې دی که هغه روباټونه دي یا ماشینونه دي دا ورزده کوي یا تربیه کوي چې څنګه د خپل ځان ساتنه وکړو. هغوی ته دا زده کوي چې څنګه د خطر مقابل کې عکس العمل وښیو او دا ورزده کوي چې هیڅ ژوندی انسان نه غواړي چې هغه مړ شي. یعنی که چېرته دغه څه ای آی یا آرټیفیشل انټیلیجنت یا همدغه روباټونو یا ماشینونو ته ورزده کړل شي او که چېرته دغه ماشینونو ته د خپل هغه جوړونکي لخوا هم خطر محسوس شي، دا پرته له کوم اجازې څخه یا پرته له کوم خبرداري څخه عکس العمل ښکاره کوي، هر څه پر مخ باندې وړي. په داسې حال کې چې دا یو لوی بل مشکل دا کېدلی شي چې اوس هیوادونه چې دي په راتلونکي د دې امکان ډیر دی چې ټول هیوادونه خپل اټومي کنټرول کوډونه چې دي هغه هم ای آی ته تسلیم کړي. کله چې دا ای آی ته تسلیم شو د دوه هیوادونو معلومداره خبره ده چې دوه مختلف هیوادونه چې دی مختلف نوع خپل ای آی ډیفنس سیستم تربیه کوي. یعنی که د دوه هیوادونو د ای آی هغه ډیفنس سیستم سره ټکر کې راشي، دا پرته د انسانانو له اجازې څخه او پرته د انسانانو له اجازې یا خبرداري څخه دوی چې دی هغه امکان دی لري چې یو بل په اټومونو سره وولي. دا امکان هم لري که چېرته دوی ته دا خطر احساس شي چې د انسانانو لخوا دوی ته خطر جوړیږي یا کوم ای آی ډیفنس سیستم چې کوم هیواد جوړوي که هغه روباټونه وسیږي که نور ماشینونه وسیږي او دوی په دې پوهیږي چې زه یو ژوندی څه یم، دوی غواړي همدغه کس چې چا جوړ کړی یم غواړي چې ما مړ کړي یا ما له منځه یوسي، نو مخکې له دوی څخه به دوی د عکس العمل وکړي چې دا یو لوی جنجال، یو لوی مشکل انسانانو لپاره کېدلی شي. او بله موضوع دا دی چې په راتلونکي کې تر 2025 کاله پورې به ټولې تخنیکي آلې که هغه هر څه اوسیږي ټولې تخنیکي آلې به د ای آی ځیرکتیا باندې سنبالې اوسیږي چې دا هره آله به له انسان څخه په ځیرک ډول، چټک ډول کار یا عمل ترسره کوي چې په ورځني ژوند کې به انسانانو ته هیڅ ضرورت یا اړتیا نه لیدل کیږي. او دا هم کېدلی شي چې دا نړۍ ټول ای آی پر مخ باندې ویسي. دغه ای آی جوړ شوي روباټونه یا دوی خپل تولید وکړي، ځکه چې دا ټول تربیه شوي او هر څه پر مخ باندې به دوی وړي چې دا د انسانانو لپاره یو لوی خطر جوړېدلی شي د انسانانو له منځه تلو لپاره. او انسانانو به یوازې که اوسیږي هم هغه به تر ځمکې لاندې اوسیږي، هغه هم ډېر کم تعداد، اما هوا، فضا ټول به ای آی یا آرټیفیشل انټیلیجنت ماشینونو یا روباټونو نیولي اوسي چې دا د انسانانو لپاره یو لوی سرخوږی یا سردرد جوړېدلی شي او د انسانانو له منځه تللو لپاره یو لوی فرصت هم کېدلی شي. ځکه کله چې یو څه ستاسو څخه چټک، ځیرک، هوښیار اوسیږي او زر عکس العمل ښودونکي اوسیږي، تصمیم نیونکي اوسیږي، معلومداره خبره ده چې مقابل لوری له منځه وړلی شي چې دا یو لوی خطر دی. په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د دې کنټرول د انسانانو لاس کې دی،
خو ډیر باورونه دا دي چې په ډیر امکان سره دا ټول کنټرول به له انسانانو څخه artificial intelligent یا AI اخلي چې دا به بیرته انسانانو ته یو لوی مشکل یا لمنځه تللو سبب به ګرځي. موږ انسانانو دا ماشینونه او روباټونه را جوړ کړه ترڅو زموږ سره په ورځني ژوند کې همکاره اوسي او زموږ ژوند وژغوري، خو په حقیقت کې دا برعکس تمامیږي. موږ ته البته په آینده کې دا به زموږ د انسانانو د ځمکې پر مخ وروستی اشتباه وي.